په دې ورځو کې ډېر خلک په سیل باندې ځي په چکر باندې ځي نو د اکسیډنټونو انتهایی زیاتې خطرې وي نو چې د سحر مونځ نه پس تاسو دا دوه درې پیرې ووایئ که نه نو تر ماښامه پورې به الله رب العزت تاسو د اکسیډنټ نه د مصیبت نه د پریشانۍ نه د ټینشن نه د هر قسمه آفتونو نه الله رب العزت تاسو محفوظ ساتي او که ماښام مونځ نه پس دا دوه تاسو درې پیرې ووایئ که نه نو تر سحره پورې به الله رب العزت تاسو د اکسیډنټونو ملګرو په حدیث شریف کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو دعا ښودلې ده چې کوم انسان د سحر مونځ نه پس دا دوه درې پیرې ووایي که نه نو تر ماښامه پورې به الله رب العزت د هر قسمه حادثو نه د پریشانو نه د ټینشن نه او د ناګهاني آفتونو نه او دغه شانتې د اکسیډنټ نه او ناګهاني مرګونو نه غرض د هر قسمه آفتونو او مصیبتونو نه به الله رب العزت محفوظ ساتي دغه شانتې چې کوم انسان د ماښام مونځ نه پس دا دوه درې پیرې ووایي که نه نو تر سحره پورې به الله رب العزت د هر قسمه حادثو نه د پریشانۍ نه د مصیبتونو نه د ټینشن نه د ناګهاني مرګونو نه او د اکسیډنټونو نه الله رب العزت محفوظ ساتي زما عزتمندو دا دعا زه تاسو ته په دې ویډیو کې ښیم هم کوشش کوم چې په دې سکرین باندې تاسو ته ولیکم چې دا دعا ضرور زده کړئ ځکه چې په دې ورځو کې ډېر خلک په سیل باندې ځي په چکر باندې ځي نو د اکسیډنټونو انتهایی زیاتې خطرې وي دغه شانتې د پریشانۍ د ټینشن مصیبتونو انتهایی زیاتې خطرې وي نو هر ملګري کوشش وکړي چې سحر مونځ نه پس دا دوه درې پیرې وایي او دغه شانتې د ماښام مونځ نه پس دا دوه درې درې پیرې وایي نو چې د سحر مونځ نه پس تاسو دا دوه درې پیرې ووایئ که نه نو تر ماښامه پورې به الله رب العزت تاسو د اکسیډنټ نه د مصیبت نه د پریشانۍ نه د ټینشن نه د هر قسمه آفتونو نه الله رب العزت تاسو محفوظ ساتي او که ماښام مونځ نه پس دا دوه تاسو درې پیرې ووایئ که نه نو تر سحره پورې به الله رب العزت تاسو د اکسیډنټونو نه د ناګهاني مرګونو نه د آفتونو نه د ټینشن پریشانۍ نه الله رب العزت تاسو محفوظ ساتي دا دعا کومه ده دې دعا ته تاسو غوږ کېږدئ دعا داسې ده بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بس دا اسانه دعا ده نو کوشش کوئ چې دا دعا تاسو د سحر مونځ نه پس درې پیرې وایئ او د ماښام مونځ نه پس هم درې پیرې وایئ ټیک شوه خدا نه هسته که چانه د سحر مونځ قضا شي بیا هم کوشش کوئ چې د سحر چې کله تاسو راویښ شئ که نه نو دا دعا درې پیرې وایي خاص کر چې کله تاسو په سفر باندې چېرته روانېږئ نو دا دعا تاسو درې پیرې وایي نو انشاءالله الله رب العزت په تاسو د هر قسمه مصیبتونو آفتونو تکلیفونو اکسیډنټونو او ناګهاني مرګونو نه الله رب العزت تاسو محفوظ ساتي ټیک شوه کوشش وکړئ دا دعا په خپله هم زده کړئ او نورو مسلمانانو ته د ثواب په نیت باندې دا ویډیو ډېره ډېره شیر کړئ چې ټولو مسلمانانو ته دا ورسیږي هغوی دا دعا زده کړي او تاسو ته دعاګانې کوي الله رب العزت مو خوشحاله باد ساته دعاګانې کوئ دعاګانې به کوو الله په امان